زما لپاره تر ټولو جالبه کیسه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زوم او لور هغه کیسه چې د امتونو لپاره پکې درس نغښتی غواړم له تاسې سره هم شریک کړم. ابو العاص یو ورځ نبی علیه السلام خواته راغی، ویل چې غواړم ستا مشره لور زینب په نکاح واخلم. نبی علیه السلام ورته وویل دا کار خو زه نسم کولای تر څو هغې نه پوښتنه ونه کړم. نبی علیه السلام کور ته راغی او له زینب رضی الله تعالی عنها څخه یې وپوښتل د ترور زوی دی پلانکی راغلی تا سره نکاح کول غواړي، آیا هغه خپل خاوند قبلوي؟ د زینب مخ تک سور واوښت، مسکه شوه او وی خندل. نبی علیه السلام بهر وتلو او زینب یې ابوالعباس ته په نکاح کړه. دې سره د یو قوي حقیقي محبت قصه شروع کیږي. دواړو ته الله جل جلاله دوه بچي علي او امامه ورکړل. بیا یو غټه لانجه منځته راغله، د عقیدې لانجه وه. کله چې نبی علیه السلام مبعوث شو په پیغمبرۍ، وحی پر راغله. ابوالعباس دی وخت کې په سفر وتلی و. کله چې سفر نه واپس شو نو میرمن زینب یې ایمان راوړی و. زینب ورته وویل ما سره ستا لپاره یو غټ خبر یا زیری دی. ابوالعباس پاسید، هیڅ یې ونه ویل. زینب حیرانه ورپسې شوه، ورته یې وویل پلار باندې مې وحی راغلی، نبی شو او ما اسلام قبول کړ. ابوالعاص وویل زه به یو ځل خبر کړی وای. زینب یې ورته وویل نو زه خو مې په پلار یقین لرم، درواغ نه وایي، هغه خو امین صادق انسان دی او یوازې ما اسلام نه دی پرې راوړی بلکې مور خویندو ټولو پرې ایمان راوړی دی. د کاکا زوی علی ابن ابي طالب هم پر ایمان راوړی، ستا د عمه زوی عثمان بن عفان هم مسلمان شوی او ستا نږدې ملګری ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هم ایمان راوړی. په دې وخت کې ابوالعاص ویل مګر زه دا خوښه نه ګڼم چې خلک وایي چې ابوالعاص د ښځې د خوشحالولو لپاره ټول قوم پرېښود او د نیکونو لاره یې ناسمه وګڼله او ستا پلار باندې هیڅ شک نه لرم. کاش چې یو معذرت دې کړی وای تر څو زه راشم. زینب یې وپوښتل څوک به معذرت ونه کړي چې زه یې ونه کړم، خو زه ستا میرمن یم، تا سره په حق لار کې کومک کوم تر څو ته هم په دې حق لاره راسې. هغه همداسې کافر پاتې و تر څو د هجرت دور راغی. زینب خپل پلار ته راغله، ورته وویل یا د الله رسوله آیا ما ته اجازه راکوي چې خپل خاوند سره پاتې شم؟ نبی علیه السلام اجازه ورکړه. زینب مکه کې پاتې شوه تر څو چې د بدر غزا رامنځته شوه. ابوالعاص تصمیم ونیولو چې د بدر غزا کې د کافرو په صف کې به جنګیږي. خاونی د پلار په مقابل کې جنگ کوي. زینب په ژړا وه او ویل یې یا الله د داسې ورځې نه ویریږم چې یا مې بچی یتیمان شي یا مې پلار د لاسه ورکړم. ابوالعاص مکې نه وځي او د بدر غزا کې برخه اخلي. غزا ختمیږي، ابوالعاص پکې بندي کیږي، مکې ته د جنگ د نتیجې احوال راځي. زینب پوښتنه کوي پلار جان مې څه وکړل؟ ورته وویل شو مسلمانان کامیاب شول. زینب د شکر سجده ادا کوي او بیا پوښتنه کوي او خاوند باندې مې څه وشول؟ ورته ویل کیږي چې هغه د خپل خسر سره بندي دی. زینب وایي زما د خاوند خلاصون د پاره فدیه ولیکئ، لیکن زینب سره داسې قیمتي څه شی نه و چې د خاوند فدیه کې ورکړي وای. هغې د خپل غاړې د هغې قیمتي هار را خلاص کړ چې مور بیبي خدیجه الکبرا ورته په واده کې ورکړی وو. هغه خپل لیور یعنی د ابوالعاص ورور
تا د هغې هار چې نبی صلی الله علیه وسلم ته یویسی ورکړ. نبی علیه السلام ناستو بندیانو د خلاصون لپاره خلکو نه فدیه اخیستله. کله چې د بیبي خدیجه الکبرا په هغه هار نظر ولګید چې خپل لور ته ورکړی او پوښتنه یې وکړه دا د چا فدیه ده؟ صحابه کرام وویل دا د ابو العاص فدیه ده. نبی علیه السلام په ژړا سو، وی ویل دا د خدای هار یا غاړکۍ ده. بیا ودرېده او وی فرمایل ای خلکو دا خو زما د زوم فدیه ده، آیا ستاسې خوښه ده چې هغه آزاد کړو؟ او آیا دا مو خوښه ده چې هغه دا هار ورته بیرته ورکړو؟ صحابه ویل ای د الله رسوله ستا خپله خوښه ده. نبی علیه السلام ورته هغه هار بیرته ورکړ او ابو العاص ته یې وویل چې زینب ته ووایه چې د خدیجې په هار کې بې پروایي ونه کړي. هغه ورته وویل یوه پټه خبره درته وکړم ای ابو عباسه. یو طرف ته یې کړه، ورته ویل ای ابو العاص ماته الله امر کړی چې د مسلمانۍ ښځې او کافر خاوند ترمنځ جداوالی راولم، نو آیا ماته زما لور را لیږئ؟ ابو العاص ویل هو صاحب. زینب د مکې لارو ته راووته تر څو د خپل خاوند استقبال وکړي. زینب زه نوره رخصت کیدونکې یم. زینب چیرته ځې؟ ابو العاص ورته ویل زه نه ځم بلکې ته پلار کره تلونکی یې. زینب ورته ویل ولې؟ هغه ورته ویل زما او ستا منځ کې جداوالی د پلار کره دی، لاړه سه. هغې ورته ویل آیا ته زما ملګرتیا نه کړې؟ اسلام نه راوړې؟ ویل یې نه هېڅکله نه. زینب خپل بچی ځان سره کړه او مدینې ته لاړه. مدینه کې ډیر خلک د دې د نکاح په خاطر راغلل، هر یو ځان ته غوښته، خو زینب یو هم قبول نه کړ، په دې خاطر چې کیدای شي خاوند ابو العاص مدینې ته راسي او مسلمان سي. 6 کاله پس ابو العاص د یوې تجارتي قافلې سره مکې نه بهر راغی. لاره کې مسلمانان قافله نیسي او ابو العاص ټول تجارتي اموال له لاسه ورکوي. ابو العاص د زینب د کور پوښتنه کوي، سهار مخکې نه د کور دروازه ورټکوي. زینب چې ویني ورته وایي ای مسلمان راغلی. ابو العاص وایي نه بلکې را تښتېدلی یم، یعنی خپل تجارتي مال پسې راغلی یم. زینب ورته ویل راځه راشه مسلمان شه. هغه ورته ویل مه ویریږه د خاله زویه هر کله راسي، د علي او امامه پلاره ستړی مسي. د مسجد اخر سهار جمعات نه وروسته ابو العاص اواز اوریدل کیږي. نبی علیه السلام ویل آیا تاسې هغه څه واوریدل چې زه اورم؟ صحابه ویل هو د الله رسوله. د زینب आवाज وکړ یا د الله رسوله د ابو العاص لري رشته را واخلو نو د خاله زوی مو دی او په نږدې رشته کې خو زما د ماشومانو پلار دی او ما ورته پناه ورکړې ده. نبی علیه السلام پاسېده او خلکو ته ویل یا خلکو دا سړی خو زما زوم او دې کس ما ته همیشه رښتیا ویلي، هر کله په خپلو ژمنو وفا کړې ده، نو که چیرې ستاسو خوښه وي نو مال یې واپس ورکړئ او اجازه ورکړئ چې بیرته مکې ته ډک لاسونه ستون سي. او دا ما ته خوښه ده او که ستاسې خوښه نه وي نو فیصله ستاسې لاس کې ده او ستاسې حق دی او تاسې به هیڅکله ملامت نه یاست. صحابه کرام وویل ولې نه مال بیرته ورکوو یا د الله رسوله؟ نبی علیه السلام ویل زینب تا چې چاته ایمان ورکړ، ځای دې ورکړ، امن دې ورکړ، نو موږ هم امن ورکوو. بیا نبی علیه السلام د زینب کور ته لاړ، ورته ویل زینب د ابو العاص ښه غیرت او اکرام وکړه، ښه عزت یې وکړه، ځکه ستا د خاله زوی دی او ستا د ماشومانو پلار دی، خو نزدېکت ورسره ونه کړې ځکه اوس د هغه نزدېکت تا ته ناروا دی. زینب ویل په سترګو د الله رسوله. زینب ابو العاص ته ویل یا ابو العاص آیا زما فراق خفه کړی نه یې؟ راځه اسلام راوړه او دلته موږ سره به پاتې سي. ابو العاص ویل نه، خپل مال یې واخیست او مکې ته واپس لاړو. کله چې مکې ته رسیږي خلکو ته وایي یا خلکو دا دی تاسې ته مې ستاسې اموال بیرته راوړل
آیا څه شی خو مو کم نه دی؟ مکیوال ورته وویل چې الله د نیکي بدله درکړي، تا خپله وفا وکړه. هغه وویل زه ګواهي ورکوم د دې کلمې چې اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. مدینې ته راغی، نبی علیه السلام ته یې رامنډه کړه، ورته ویل یا د الله رسوله تاسې ماته امن راکړ، احسان مو راسره وکړ، دا دی نن بیرته راغلم او دا کلمه وایم چې اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. بیا یې وویل یا د الله رسوله اجازه راکوئ چې زینب بیرته نکاح کړم. نبی علیه السلام د لاس نه ونیول، ورته ویل چې راځه را سره. د زینب کور ته راغی، دروازه یې ورته ټک ټک کړه، ویې ویل زینب ستا د خاله زوی ما ته نن بیا راغی او غواړي چې تا بیرته خپله میرمن کړي، آیا ستا خوښه ده؟ نو د زینب مخ بیا سور شو او په خندا شوه. کال وروسته زینب رضی الله تعالی عنها مړه سوه. ابوالعاص رضی الله تعالی عنه سخت ژړل، تر دې چې نبی علیه السلام یې اوښکې وچولې او د لاسه کولو یې. ابوالعاص ورته ویل چې قسم دی یا د الله رسوله، زینب نه بغیر مې په دې دنیا کې ژوند ناشونی دی. او له دې وروسته یو کال وروسته ابوالعاص هم وفات شو. درنو ملګرو او دوستانو، د قصې اوریدو نه وروسته تاسو هم پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف ووایئ. صلی الله علیه وسلم.